د کندوز امنیه قومندانۍ په هڅو د دریم ځل لپاره د روږدو کسانو درملنه کول او جامې ته وړاندې کول. په کندوز ولایت کې امنیه قومندانۍ د هڅو په دوام 50 تنه روږدي کسان چې وړاندې یې درملنه شوې وه خپلو کورونو ته ولېږل. د مسؤلینو په وینا کوم کسان چې دوی یې درملنه کړې که بیا ځل په نشه یي توکو د استعمال په تور ګیر شول نو قانوني چلند به ورسره وکړي. د غصفي ځمکو کمیسیون د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې تېره ورځ علي اباد ولسوالۍ کې 1900 جریبه ځمکه له غصب څخه راګرځولې ده او د حکومت په حساب کې اضافه کړې. خو د علي اباد ولسوال په وینا یا د ولسوالۍ کې ډېره نوره ځمکه هم غصب شوې چې یاد کمیسیون لخوا به ډېر ژر راوګرځول شي. د کندوز ولایت اوسیدونکي د سیمه ییز حکومت هڅې ستایي او د غاصبینو پر وړاندې د جدیت غوښتونکي دي. په خان آباد ولسوالۍ کې د 2 کلینیکونو پرانیستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هڅو د یادې ولسوالۍ په ایشانتوب او چهارتوت سیمه کې د 2 صحي کلینیکونو جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادې سیمې اوسیدونکي خوښ دي، وایي چې دوی صحي مشکلات به تر ډېره بریده حل شي او له محلي حکومت څخه د لا تجهیز غوښتونکي دي. د دشتیارچي ولسوالۍ د قرغوشي سیمې اوسیدونکو د یادې ولسوالۍ له ولسوال سره په لیدنه کې د اسلامي امارت حکومت څخه خپل حمایت اعلان کړ او له سیمه ییز او مرکزي حکومت څخه د انکشافي، روزنیزو او روغتیایي پروژو تطبیق غوښتونکي شول.